د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم. په دې چې ښه وخت ولرئ درنو اوریدونکو. نن شنبې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره رسما د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل شوې. ولسمشر د شفافو ټاکنو پیلامه یې ګڼلې ده نن ورځ، چې دا ورځ ډېره مهمه ده تر څو موږ راتلونکې ټاکنې شفافې ولرو. په شفافیت به هم بحث وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کابو په 1500 محلو کې دغه مراکز پرانستی دي تر څو هیوادوال لاړ شي هلته نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې لپاره څخه لومړنی شرط دا دی چې د تابعیت تذکره باید له هر افغان سره وسی، که ښځینه وي او که نارینه، چې دوی د هغه له مخې نه یو سن باید هلته تعیین شي، یعنی تعیین شوی دی او هلته معلوم شي. دویم دا چې دغه کس تابعیت د افغانستان تابعیت لري او که نه، نو د دوی پر بنسټ به هلته نوملیکنه کیږي تر څو بیا همدغه شخص یا افغان بیا راتلونکو پارلماني او ولسوالیو ټاکنو کې خپله رایه وکاروي. په ټوله کې پر همدې مسایلو بحث لرم چې رښتیا هم د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره څخه لومړنی اقدام او ګام دی او که نه ده. دغه ګام څومره شفاف ده چې بیا راتلونکو ګامونو ته نور هم زمینه د شفافیت برابره کړي. له ما سره د لا بحث لپاره څخه د فیفا اجرایوي رئیس ښاغلی محمد یوسف رشید صاحب میلمه ده. ستاسو ملتیا هم غواړم. رشید صاحب ستړي مه شئ. ښه راغلاست. کور ودان حاجي صاحب مننه. تاسو څومره باوري یاستئ چې رښتیا به هم دا لومړنی ګام د شفافیت لپاره څخه تر ټولو مهمه ګام وي؟ سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته. بې له شکه چې نن ورځ د افغانستان لپاره ډېر مهمه ورځ ده. په تېره کې موږ تاسې د نوملیکنې بهیر درلوده، ولې هلته داسې بنیادي کار ترسره نه سو. بنیادي کار په دې معنی چې کارتونه وویشل سوله، احصایه معلومه نه سوله، د رایې ورکوونکو لیست صحیح جوړ نه سو، او د موږ تاسې د ټاکنو هغه اداره او محاسبه په یو کره او روښانه هغه احصایه باندې چې د رایې ورکوونکو په شمېر ولاړ وي ترسره نه کېده. نو دا ځل توپیر دا ده چې خلک په مرکزونو کې ځي، په مرکزونو کې نوملیکنه کوي، هماغه به مرکز وي چې دوی به په اتایستونو به ځان راځي هلته رایه ورکوي، او کمیسیون به دوی لیست جوړوي. په یو محل کې به معلوم وي که هلته 100 نفرو نوملیکنه کړې وي، د 100 نفر لپاره به تیاری نیول کېږي، نه د 200 او د 300 نفر لپاره. او پخوا دا و چې که هلته 100 نفر ورتلل رایه ورکوله، خو شپږ سوه رایې پاڼې به راتللې. او بل دا چې نور موږ تاسې پیږو چې بالاخره په کومه ساحه کې، په کومه سیمه کې څومره رایې ورکوونکي موجود دي، او دا د سیاسي هغه اختلافات لپاره هم یو بنیاد کېدلی شي چې بیا په سبا که چېرته یو کاندید معترض وي او د هغه ساحې په د رایې ورکوونکو په شمېر باندې هغه پوښتنه مطرح کوي او نیوکې نیسي یا شک ښایي، نو هلته بیا هغه معلومات شته چې هغه بیا ثابته کړي چې څومره رایې ورکوونکي هلته موجود دي. نو د ما غږ په خلکو باندې دا ده چې پوهېږو چې موږ تر اوسه پورې هغه کافي پرمختګونه د اصلاحاتو برخې نه درلوده. یعنې هغه 2014 کال کې چې ترسره سوله د هغو لپاره یعنې دغه 3 کاله چې څومره چې غوښتله، یعنې په ټوله معنا باندې قانع نه سولو. ولې دغه نن کار چې شروع کېږي دا یو برخه د اصلاحاتو ده چې د خلکو لپاره کومک کوي تر څو دوی یو سیستم کې خپل ځان وویني، او دوم د هغه خیالي و هغه ترتیب شوی احصایو نه مخنیوی وکړي. رشید صاحب مهمه مسله ده. زما پوښتنه دا ده چې تر ټولو ښه اقدام، ولې دغه اقدام که وخته شوی و، اسانتیاوې سهولتونه به یې څومره ډېر و، شفافیت به څومره ډېر رامنځته شوی و. اوس موږ په ټوله کې دغه پروسې ته 2 میاشتې لرو چې یوه میاشت به په مرکز کې او بله میاشت به بیا په کلیو بانډو کې اوسي که نه. یعنې د ټول نوملیکنې بهیر دغه 2 میاشتې زماني وخت څومره اساس ده. په دغه وخت کې موږ کولی شو چې ټول هغه رایې ورکوونکو واجد شرایط چې دي هغه راجستر کړو او نوملیکنه وکړو. دوهمه مهمه مسله چې ډیره مهمه ده هغه د شفافیت مسله ده، کنه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. په دومره لنډ وخت کې د شفافیت لپاره څخه اقدام کول رښتیا هم بیا خوشبیني ده. په کار دا و چې دا پروسه مخکې پیل شوې وي. یعنې موږ تاسې همدغه بحثو کې ډېری په تاکید کوو، ټینګار هم کوو چې دغه پروسې لپاره کافي وخت ورکړل شي او د خلکو لپاره هغه زماني محدودیت باید رامنځته نه شي. ولې له بده مرغه چې هغه کوم کارونه چې په تاخیر مخته لاړل او بې برنامګي او دغه د حکومت او د کمیسیون نړیوال ټولنې ترمنځ نه همغږي او بالاخره د اصلاحات څخه
بېلابېل توپیرونه او تعبیرونه د دې لامل شول چې موږ له بعده مرغه داسې وضعیت کې اوس پاتې سو. ولې بیا هم که چېرته د خلکو حضور په مرکز باندې ډېر زیات وي کېدای شي کمیسیون باندې موږ تاسې فشار راوړو چې پروسه وغځوي، ځکه چې بیا دوی نشي کولی چې خلکو د حق مخنیوی وکړي او دغه فضا ورته محدوده کړي. ولې که چېرته خدای نخواسته په مرکزونو کې بیا یو کس او دوه کس او درې کس راځي او علاقمندي نه موجوده او خلک بیا خپل بېباوري وښیي او دغه پروسې سره داسې ضمني پرېکړې وکړي، نو په هغه صورت کې بیا له بعده مرغه چې دا به نه د پروسې لپاره ښه پایلې ولري او نه هم د خلکو د مشارکت لپاره هغه څه چې لازم دي هغه بیا ټول تر پوښتنې لاندې راولي. دا په ټوله کې د افغانانو په خیر نه ده. افغانان باید خپله رایه وکاروي، که ښه وي که بد وي خپله رایه باید وکاروي تر څو رښتیا هم راتلونکي دیموکراسۍ لپاره که زموږ په منځ کې باور رامنځته شي. دا مهمه مسله ده. رایه کارول خو د دوی حق ده، یعنې د ټاکنو په ورځ باندې چې دوی صندوق ته ځي اول دا تصمیم نیسي چې چاته رایه ورکړي. کېدای شي ووایي چې والله په دغه 15 کسانو کې اصلا د موږ د خوښې کس نشته د افغانستان لپاره کار نشي کولی او یا هر څه مورد ځان لري، بیا هغه دوی حق ده چې صندوق ته ځي رایه ورکوي که نه یې کاروي. ولې مهمه دا ده چې دوی باید په دغه کارتونو په دغه پروسې کې ځان مسلح کړي. نن سبا د توپک وخت نه ده، نن سبا د زور وخت هغه نه ده، نن سبا د رایې مسله ده. نو رایه فکر وکړئ چې د خلکو لپاره هغه سلاح ده چې سبا دوی کولی شي په کوم شکل چې غواړي په قدرت کې ځان صحیح کړي لږ نه کار اخیستی شي. نو خلک مې همیشه دغه ټینګار دا ده او ما پیغام دا ده چې ځان معیوبه نه کړي په انتخاباتو کې، ځان ثبت نام کړي، په پروسې کې برخه واخلي. د ټاکنو ورځ بیا بېل بحث ده، په هغو کې بیا خبرې کوو چې څوک دي او څوک نه دي او څومره بیا موږ تاسو کولی چې دغه بهیر نه واقعا د خلکو په ګټه باندې کار. یعنې داسې هم نشي کېدلی چې خدای نخواسته ټول کاندیدان د سړي خوښ نشي که نه، یو دوه درې څلور پنځه لس خو به پکې د افغانانو واقعي استازي وي تر څو بیا وشي کولی هغه واقعي استازو سره رایه ورکړي. بلکل د موږ تاسې یو بحث ده د کمیسیون سره او د حکومت سره او د هغه نورو د داخل خواو سره چې په هغوی فشار راوړو، هغوی اصلاحات ته واداره کوو چې اصلاحات راولي، هغوی کوو چې بالاخره د خلکو لپاره دغه سیستم صحیح جوړ کړي. نو هغه د موږ تاسې هغه میدان او هغه جبهه مخ ته ځي. ولې بله ساحه د موږ تاسې خلک دي، یعنې خلک هم باید له خپل هغه تېرو ګډون څخه او برخه اخیستنې څخه پوره زده کړې باید ولري. هغه له نوملیکنې پیل کېږي په کاندیدانو په هغه سیالۍ چې مطرح کېږي په هغه وخت کې بیا د ټاکنو د ورځې مسله ده چې په هغې کې بر اخلي. یعنې خلک هم باید له ځان سره هغه پوره زده کړې ولري چې سره قم له دغه بهیر نه د خلکو په ګټه باندې د ولس په ګټه باندې د مملکت په ګټه باندې پوره ګټه واخلي او په عین حال کې سره مسؤلانه برخورد او چلند او برخه اخیستنه ولري په دغه بهیر کې. نو هغه بیا وروسته بالاخره خبرې کوو. ولې دغه بهیر کې د ما یعنی قوي سپارښتنه او پیغام خلکو دا چې دغه پروسې نه ځان جلا ونه حساب کړي او باید دغه پروسې کې بهیر کې ګټه وکړي. ولو که د هر افغان دا مسؤلیت دی چې د ښو کارونو کې نور کسان تشویق کړي، خو اصلي مسؤلیت چاته راځي؟ راجع ده د افغانانو د عامه پوهاوي د ذهنونو د خلاصولو او یا هم دې ته یو آسان په عامه اصطلاح ویل چې دغه کار ستا د خیر باندې ده. دا کار بالاخره د چا ده؟ تاسو فکر نه کوئ چې هغه اصلي ادرس چې د کمیسیون ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بیا هم په ټوله کې حکومت دی چې زمینه یې ورته برابره کړې یا د اسخانو لپاره کې کمپاینونه کړي وو، هغه څه موږ له لاسه ورکړي دي. نو په کار دا و چې کمیسیون په دې هکله باندې یعنې خلکو سره باید ډېر کار کړی وی. یوازې هغه مطبوعاتي یو کلیپ کفایت نه کوي چې څوک هغه ګوري څوک نه ګوري، هغه لنډ کلیپونه دي دومره محتوایي غیرمندي نه لري هغه پیام. ولې دوی باید له خلکو سره ولسونو سره په مستقیمه ډول باندې کار کړی وی، له علماو سره، له قومي مشرانو سره، نور ادارې سره چې هغه په دې برخه کې ولې کمیسیون سره مرسته وکړي، که هغه مدني ټولنې دي، که هغه دولتي سکتورونه دي، که هغه شوراګانې دي. او په عین حال کې دا د سیاسي ګوندونو او هغه کسانو چې د راتلونکي لپاره سیاسي اجنډا لري، خصوصا په پارلماني ټاکنو کې دوی غواړي چې ځان کاندیدان کړي، د ټولو مکلفیت ده چې باید د ولسونو سره کار وکړي. ولسونو لپاره دغه رشید صاحب ستاسو په نظر علت یې څه و؟ آیا فکر نه کوئ چې یو علت دا و چې هېڅ لوری پر دې باندې باوري نه و چې موږ د ټاکنې ولرو او یا هم ټاکنې ترسره کړو؟ حکومت هم یو ډول په یو اغوا کې و. کمیسیون د حکومت ژبې ته کتل چې حکومت به څه وخت ووایي چې تاسو ټاکنې وکړئ. سیاسون زموږ هغو کسانو چې غوښتل یې راتلونکي کې کاندیدان اوسي، هغوی به اصلا نه پر حکومت نه پر کمیسیون باندې باور درلود او په وار وار دا ویلي چې
ټاکنې شونې نه دي چې ټاکنې دې وشي ځکه چې له دې پارلماني ټاکنو سره جفت فقط ډېر کم وخت وروسته بیا ولسمشریزې ټاکنې دي او داسې ګنګوسې سیاسي حالات هم رامنځته شو چې گویا ولسمشریزې ټاکنې او ولسوالۍ شوراګانو او د پارلماني ټاکنې او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ټول په یو دم کیږي نو دغه هر لوری یو ډول بې باوره و نو ځکه موږ دغه وخت له لاسه ورکړ همدغه علتو که نور څو علتونه دي یو علت دا و چې تاسو خبرې وکړه دغه د شک او د تردید او بېګمان دغه د بد ګمان او دا یو فاکتور و چې تر اوسه پورې خلک بې باوره دي او دا پوښتنه د هر افغان په ذهن کې موجود ده چې آیا ټاکنې به ترسره شي که نشي ترسره یعنې دغه عامه ذهنیت دا ده چې شاید د اوس هم دوی په دې اند واوسي چې ټاکنې ترسره نه شي بل بحث دا و چې هغه د لیډرشپ موضوع ده د موږ تاسې کمیسیون مرکزي رول لري او کمیسیون د چې بالاخره ما ته تا ته سیاسي ګوندونو ته نورو هغه ټولنو ته چې په دې برخه کې باید له کمیسیون سره مرسته وکړي او قانون هم مکلف کړي دي چې باید کمیسیون سره مرسته وکړي باید د موږ لپاره لارې جوړې کړې وي لارې تصمیم شوې وي چې دغه مکلفیت دا د ملي بحث ده دا د چا که خوښه وي که خوښه نه وي هغه بله موضوع ده ولې دا ملي افغانستان د خلکو ملي برخلیک د بالاخره دغه بهیر کې ټاکل کیږي نو ټول لپاره باید مکلفیت رامنځته شوی وي هغه لارې معلومه شوې وي او ټول باید کار کړی وي ما یو وړاندیز کمیسیون ته په تقریبا 3 میاشتې مخکې درلوده او ما چې تاسو د کمیسیون طریقه یو برنامه د ولسی تړون په نامه باندې باید مطرح کړي ولسی تړون په دې معنی چې یو خو هغه حکومتي لارې چارې دي چې هغوی د ټاکنو لپاره تدابیر برکې نیسي او د کمیسیون سره مرسته کوي او مکلفیت لري که هغه امنیت ته که هغه د معلوماتو شریکول دي که هغه نور مسایل چې په قانون کې حکومت پرې مکلف ده یو دا ده چې موږ تاسو باید ولس سره دغه پروسه شریک کړو ولسی کړو او ولس په دې کې راښکیل کړو که هغه د ادارې او د مدیریت په برخه کې ولس باید راښکیل کړو که هغه مثلا چې تاسو ښځینه کارکوونکي نه لرئ خو ولس سره که تاسو دغه موضوع په ډېره صادقانه توګه مطرح کړئ او له هغوی نه کومک مرسته غواړئ او بالاخره هغه لارې چارې وسنجول سي ولس بالاخره دغه مسلې نه پښه نه شاته کوي په عین حال کې د شفافیت په اړه باندې که ولس خپله د خپل هغه صندوق نه څارنه وکړي هغه رایې چې کاروي تر اخره پورې دغه شاته ودرېږي نو طبیعتا چې په هغې کې بیا نه څوک لاس وهلی شي نه صندوق ډکېږي او نه په هغې کې احمد او محمود د یو بل په ګټه او یو بل په ضرر باندې په هغې کې بیا څه نشي کولی یا په آخر کې کمیسیون بیا نشي کولی چې د سیاسي فشارونو په اساس باندې بیا بل ډول فورمول جوړ کړي چې هغه د قانون هم خلاف وي او د خلکو د احساساتو او د رایو ټول مخالف وي نو دا د شفافیت برخه کې و په عین حال کې د عامه ګډون په اړه باندې یعنې سره موږ دغه ګراف د مشارکت له 5 میلیون او 6 میلیون نه 10 میلیون ته ورسو 12 میلیون ته ورسو چې د افغانستان د ټاکنو هغه عزت نور مختلف چې د افغانستان ټاکنو عزت په دې کې چې تاسو خلک پکې ولري ولس پکې ښکیل وي ولس پکې برخه واخلي نو په دې باندې موږ کار ونه کړ له بعد امر د موږ تاسو ټول دغه مسایل د ټاکنو رسمي مختزي رسمي په دې معنی چې تفاهمنامه جوړه کړئ امضا کړئ او بالاخره یو ادارې سره پوسله اعتبارنامې ورکړئ او د حکومت سره تاسو باید هغه د میز تر شا باندې خبرې اترې ولري هغه ولسي اړخ ته ډېره پاملرنه نه کړه چې تر څو ولس په بهیر کې راښکیل کړو او دغه ټاکنو ته د ولس زور ورکړو په هغه وخت کې بیا کاندید هم ډارېږي سیاسي ګوند هم ډارېږي که چېرته دوی وغواړي چې بد نیت په دغه پروسې کې راښکیل کړي او د بد نیت په اساس باندې پایله باندې فشار راوړي کارکوونکو باندې فشار راوړي په کمیسیون فشار راوړي په ورق کې ګوتې وکړي ارقامو ته تغییر وکړي نو په هغه وخت کې بیا ولسي زور و او ولسي زور یې مخه نیولی ولی دغه کار ونه سو رشته تاسو ویلي چې لا هم یو ډول اندېښنه شته چې ګویا ټاکنې د ترسره شي او که ترسره نه شي دغه اندېښنه له کوم اړخ نه ده څو برخو کې موږ باید اندېښنې ولرو او دغه اندېښنې څومره زورورې دي یو تخنیکي لحاظه چې تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو پکې ښکیل یاستئ تخنیکي لحاظه د 6 میاشتې د ګوتو په شمېر میاشتې پاتې دي په دې کې اندېښنه شته او که نه یا له تخنیکي لحاظه موږ قطعا اندېښنه نه لرو بل عامه ذهنیت ته چې تاسو مخکې اشاره وکړه عامه ذهنیت سره هم ښایي خورا زیاتې اندېښنې اوسي ځکه چې هغه ته نو بیا تخنیکي اړخ نه ښکاري هغه ته سیاسي اړخ نه ښکاري هغه ته یوازې او یوازې دغه اوسنی وضعیت ورته مجسم دی او بس درېیمه مهمه مسله هغه سیاسي اندېښنه ده زموږ له سیاسونو سره او یا هم په ټوله کې په سیاسي حالاتو چې کوم سوری غورځولی اوس دغه درې اندېښنې واقعا هم هغه مثبت لوری ډېر ده که منفي لوری خدای نخواسته د خلکو سره دغه اندېښنې اصلي سرچینه یې دغه 3 کاله و چې تېر سوله او په دې کې موږ تاسې ټاکنو لپاره کوم پرمختګونه نه لرو
مطبوعاتي جګړې موږ تاسو ډېر ویلي کمیسیون او د حکومت سره چې باید د مخته لاړ شي او اصلاحات لپاره کار وکړي. نو یو دلیل په همدغه 3 کاله باندې چې تاسو پرمختګ نه درلود او همیشه وعدې ورکړل شوې په وعدو باندې عمل ونه سو، یو دلیل دا کېدای شي. په تخنیکي لحاظ باندې که موږ تاسو فکر وکړو 6 میاشتې کافي وخت ده حاجي صاحب. که دوی اوس مثلا 2.5 میاشتې د ټاکنو د نوملیکنې بهیر لپاره دوی په پام کې نیولي دي، که دغه پروسه حتی 4 میاشتې پورې هم وغځوي دوی وخت لري. څه چې په دغه بهیر کې ښه والی ده دا ده چې مرکزونه محدود نه دي. دا عین لکه د ټاکنو ورځ غوندې ده. ټاکنو ورځ کې تاسې 6,000 شاوخوا کې مرکزونه هم درلودله او خلک به دغه مرکزونو تللي، هغه خپل رایه به کاروله. ولې په نوملیکنه کې پخوا به دا و چې مرکزونه به ډېر محدود وو. په یو ولایت کې به 3 مرکز یا 2 مرکز یا 5 مرکز به وو چې هلته به د خلکو فشار به زیات وو او د کمیسیون خدمات به ډېر محدود وو. اوس دا مرکزونه ډېر دي. مهمه دا ده چې له دغه فرصت نه ټول ښه ګټه واخلي. اما ذهنیت روښانه سي، خلکو ته وقتا فوقتا معلومات ورکړل سي. زه اوس مثلا دغه پوښتنه لرم چې آیا خلک به په دې پوهېږي چې مرکزونه چېرته دي؟ یعنې دغه د ما لپاره یوه پوښتنه ده. که خلک پوه نه وي چې دغه مرکزونه چېرته دي، نو دا یو خپله د پروسې د ضایع کېدو لپاره یو دلیل کېدلی شي چې مثلا 2-3 ورځې خلک پوه نه سي چې مرکز چېرته ده. دا خپله یو مشکل ده. نو په کار دا چې د ټاکنو ولایتي کمیسیون او ولایتي اداره حد اقل نن هم کولی شي، د سبا هم کولی شي دغه اونۍ کې چې دغه د ناحیو په سطح باندې وکیل ګذر راوغواړي، د سیمې مشران راوغواړي او ورته ووایي چې مرکزونه په کوم ځای کې دي او خلک سره محاسبي. جماعت په جماعت کې دغه پیام لاړ شي. اقل ماښام په منځه کې خلک په جماعتو کې راغونډېږي، که نور وخت کې دوی په وظیفو په دندو کې، ولې ماښام لمونځ ډېر ښه وخت ده. دوی هلته څوک موظف کړي چې خلکو ته معلومات ورکړي. دا کېدای شي چې د وخت له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. نو وروسته له هغه نه بیا نور پړاوونه دي چې هغه قانون په اساس باندې کم وخت وړي. مثلا د کمپاین مرحله چې ده هلته وخت مشخص شوی، دغه کمیسیونونه چې کولی چې زیات کړي یا کم کړي. نو د ټاکنو ورځ ده، هغه هم یو ورځ ده. نو تخنیکي لحاظ باندې موږ کومه ستونزه ده، ولې مهمه دا ده چې مدیریت سم وسي. که چېرته دغه پروسه سم مدیریت نه سي، تنظیم نه سي، لکه ما مخکې اشاره وکړله چې اوس خلک مثلا تر 15 ورځو پورې اصلا په کابل کې مرکزونه خپلوان نشي او خبر نه وي مرکزو باندې او فقط محدود کسان 2-3 کسان څلور کسان یو خو عام خلک دي. یو تاسو چې اړوند ادارې یاستئ په دې برخه کې له کمیسیونونو سره ډېر نږدې اړیکې لرئ، تاسو خبر یاستئ چې کابل کې مثلا کوم سیمو کې د مرکزونه شته؟ تاسو ته لیست راستول؟ او موږ لیست ترلاسه کړی ده. لیست موږ سره شته او د کمیسیون ویب سایټ کې هم دا لیست ده. یعنې ما ټول کسان خو نت ته او دغه عصري ټکنالوژۍ د ښه لاسرسی ونه لري. ډېری داسې افغانان دي چې اوس یې سواد ډېر تر ټیټې کچې پورې ده که نه. نو یوازې که پر دې برخې باندې موږ اتکا وکړو او کړي مو سي، دا خو هم بیا حق تلفي ده. نو دقیقا اوس دلته ما ویله چې اوس هغه څه چې دی په کمیسیون کې مثلا ویب سایټ ته چې خلک مراجعه وکړي، یا څوک چې پیږي او لاسرسي لري باید ویب سایټ ته وګوري، هغه صحیح خپل معلوم کړي چې کوم ځای کې دغه مرکز موجود ده. موږ خو د نظارت لپاره دغه لیست ترلاسه کړی چې کوم صحیح نه باید موږ تاسو نظارت وکړو او خلکو ته راپور ورکړو، کمیسیون سره معلومات شریک کړو. او بل دا د ما ویل چې ولسي اړخ دا ده چې تاسې لاړ شئ خلکو سره کار وکړئ، لاړ شئ په جماعتونو کې د ناحیې په سطح باندې مشران وکیل ګذر وغواړي، له هغو سره خبرې وکړئ. بیا ټول د کابل په سطح باندې چې لوی ښارونه نه دي. اوس مثلا که هرات یا ننګرهار یا مزار، کابل، قندهار دغه لوی ښارونه دي، ولې غزني به دومره لوی ښار نه وي، بامیان به دومره لوی ښار نه وي، یا طالقان به دومره لوی ښار نه وي، یا فیض آباد به دومره لوی ښار نه وي، ځکه چې دغه لومړی بهیر د ولایت د مرکزونو په کچه ده. نو دلته ما ویل چې کمیسیون سره دی چې هغه مدیریت دغه پروسې مخ ته وي، په عین حال کې د خلکو د ګډون لپاره هم باید کار کوي. او موږ هم مطبوعات دي که مدني ټولنې دي باید خلکو لپاره خپل پیغامونه روښانه ولري چې خلک وهڅول شي تر څو په دغه بهیر کار واخلي. او د اصلاحات لپاره د اوس دغه لومړۍ مرحله ده. کېدای شي ځینې ستونزې په دغه لومړۍ مرحله کې موږ ته پیدا کړو چې هغه 2 مرحلې لپاره هغه باید په پام کې ونیول شي چې هغه د ولسوالۍ په کچه باندې ده او بیا وروسته د کلیوالو په سطح باندې هغه ترسره کېږي. نو پکار دا ده چې ټول هغه موارد چې پیدا کېږي کمیسیون باید ځوابګوی واوسي چې هغه ستونزې د ولسوالۍ په کچه باندې بیا وروسته په کلیوالي کچه باندې هغه مطرح نه شي. مننه کوم. یوه لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا راګرځم، ستاسو ملتیا غواړم.